جنوبي وزیرستان وادي اشکی سیمه په زرګونو آبادي لري، بیا هم لا تر اوسه د نادره د اسانتیاوو نشتوالي له امله د سیمې خلک له ستونزو سره مخ دي. د مقامي خلکو په وینا د وزیرستان نورو تحصیلونو کې د نادره سنټر منظوري شوې ده. د بدمرغه ضلعي انتظامیه د اشکی سیمه نظرانداز کړې ده. او دغه برعکس مې مخته ډېره درنه هم وکړې. ایسي بشیر صاحب هم راغلی و، یک دای کې اندهاني راکړې وه چې خامخا نادره درکوم. لکه اوس چې کوم سنټر ورکړی شوي دي، برمل ته ورکړه، تویوخله ته ورکړی دی، چاونه ته بل سنټر ورکړی دی. موږ دا ریکویسټ کوي د چیرمن صاحب نه، صالح صاحب نه، چې خامخا دغه سره هم موږ ته اشکي ته هم دا سنټر وکړو، شیرین وکړو چې څومره اندازه د خلک اشکي ولدو داسې اندازه دو چې پولیونه هم مکمل بایکاټ وي او درنه هم ورکوي. موږ خبر شوي چې د اشکي په نادره کې مو په دا کې د احسان ورشوله. موږ بیا هم د اشکي خلک کله لا داته د شناختي دپاره او کله ونه ته چې نن سبا د یوه کس د فی کس کرایه د یوه سیټ نه 400 روپۍ کرایه دو، نو دا د میش خلک بالکل د شناختي نه دغې نه محروم پاتې کېږي، ځکه چې هغه غریب خلک دی. ځایي خلک وایي چې حکومت ورته څو ځله یقینداني ورکړې، خو د اشکی په زرګونو اوسېدونکي لا تر اوسه د اساسي اسانتیاوو بې برخې دي. رحیم علي رحمان د اشکی سره تعلق لرو. لکه نادره پوښتنه تو وکړله، نادره انتهایی ضروري ده په اشکي کې، او ابودي خو تقریبا 1 لاک پوره دو، ډېر غټ خلک دی. او موږ شناختي کارت د جوړولو دپاره ونه ته ځي، ورته موږ بیا ډېر زوړ تقریبا 7 بجې ته ځونه رسوي، او چې 7 بجې ته موږ ورسي هغه باوجود بیا موږ ته هم 1 بجه 2 بجه کې موږ ته نمبر ملاویږي. انتهایی تکلیف دی. او موږ حکومت نه دا اپیل کی چې د اشکي ته د نورې کومې علاقې ته چې نادره ورکړې شوې دو دغه ته هم اشکي ته نادره. ځایي اوسېدونکي وویل که چېرته اشکی کې د نادره مرکز زر تر زره منظور نشي نو موږ به په احتجاج کولو مجبوره شو. نورعلي وزیر، وحدت نیوز، جنوبي وزیرستان، شکای.